عربو کې یو پهلوانو او چې چا به اوښ حلال که نو دا کچه سرمن چې به پرته و نو ده به پې خپه کېښوی راشم زما د خپې لاندې دا سرمن دې څوک وخوځئ نو لسو کسانو به هغه سرمن یو خوا بل خوا راښکله خو د ده د قدم لاندې سرمن به چا هم نه خوځوله ټوټې ټوټې به شوه خو د ده د قدم لاندې سرمن چا نه شوه خوځولی دغه پهلوان راغی او پیغمبر علیه السلام ته ماله په کبډي راشه که مار را وپرځولې د پیغمبرۍ نوم به م نه اخلې او که زه دې را وپرځولم زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام راغلل وی د الله محبوبه دا خو ډیره بېادبي ده موږ به یو ته به کبډي کې دله به موږ په کبډي ورشو پیغمبر علیه السلام ته یا لکو ایمان به په تاسو راوړي که په ما په تا ایمان په ما راوړي چیلنج ماله راکړي ما ته یې راپرېږدی بس میدان ته پیغمبر علیه السلام ورغی او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه را خلاص کو چې ته راپاڅېد نو پهلوان جامې وڅنډلې وي خپه مې ښویدلې وه ته یو ځلې بیا راشه چې بیا ورغې راخلاصه کې د پاسه پې کېناسته چې راپاڅېده نو د بیا جامې وڅنډوي زما شا نه ده لګېدلې یو ځلې بیا راشه نو په دریم ځل ورغې نو چې راخلاصې که د پاسه پې ناست وې شا دې لګېدلې ویل او خپې خو دې نه دي ښویدلې وې نه ښځه پاسه سړی پاسېده او کلمې وویله مسلمان شو د چارسدې مولانا فضل ربی معدن صاحب په اشعارو کې به دا ویل وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړه مقدم غاړه به ایمان تا نو حضرت وویل بسم الله راځه تیار یما زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه په درې ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته نو طاقت هم الله پاک ډېر ورکړی او پیغمبري هم عظیم الشان پیغمبري ورکړې وه 1,40,000 کم پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي نو د یوې خاص علاقې پیغمبر د بلې علاقې به بل پیغمبر د یو خاص زمانې یو پیغمبر بله زمانه کې بل پیغمبر خو زمونږ پیغمبر علیه السلام تر قیامته د تمامو زمانو د تمامو علاقو دپاره یو پیغمبر او مخکینی پیغمبران چې هغې چې به د دنیا نه رسخاتېدل نو پیشنګویي به کوله ما نه وروسته به بل پیغمبر راځي خو زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي آخري پیغمبر بني اسرائیلو کې عیسی علیه السلام دی او هغه قوم ته وی ومبشرا برسول زه تاسو ته زیری درکوونکی یم د یو رسول من بعدي ما نه وروستو اسمه احمد د هغه نوم احمد صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه خاتم النبیین یما ما نه وروستو بل پیغمبر نه راځي